अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر زم شاهد جان زیب د خبرو سرټکی خیبر پختونخوا قرضادا کولو ولا لومړنۍ صوبه شوه. مشیر خزانه مزمل اسلم مندوري کې د قبایلو احتجاجي درنه روانه ده. د خوراکو توکو ډک ګاډي بیرته ولېږل شول. د خبرو تفصیل خیبر پختونخوا قرضادا کولو ولا لومړنۍ صوبه شوه. مشیر خزانه مزمل اسلم د خیبر پختونخوا حکومت د قرض ادا کولو لپاره اهم قدم پورته کړی او 10 اربه روپۍ ډیبټ مینجمنټ فنډ ته منتقل کړي چې دا صوبه د ملک لومړنۍ قرض ادا کولو والا صوبه جوړه شوه. د خزانې مشر مزمل اسلم ویلي چې صوبایي حکومت د قرض ادا کولو لپاره فنډونه جوړ کړي دي او په دې کې دیشو نه تر 15 اربه پورې نور اضافي پلان لري. د هغه په وینا دا اقدام د نورو صوبو وفاقي حکومتونو لپاره یو مثال دی چې یوازې په قرضونو تکیه کوي. مزمل اسلم زیاته کړه چې صوبې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 اربه روپو د پنشن فنډ او 10 اربه روپو پورې د ګریجویشن فنډ ته هم منتقل کړي چې په دې باندې 3 اربه روپو پورې ګټه لاسته راغلې ده. هغه ویل د وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډپور په هدایتونو خزانې کې 3 میاشتو اډوانس تنخواګانې شته چې دا مالي استحکام ښکاره کوي. مشیر خزانه دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د بانی پیټه عمران خان د ویزن لاندې د اقتصادي استحکام په لاره روان دی او که وفاق کې د پیټه حکومت راغلی نو د ملک قرضونه به هم کم کړل شي. مزمل اسلم وفاقي حکومت ته نیوکه وکړه ویل چې موجوده حکومت یوازې 2024 کال د نومبر په میاشت کې 12248 اربه روپو پورې قرض اخیستی. په داسې حال کې د خیبر پختونخوا 70 کلونو کې مجموعي طور پر باندې یوازې 725 اربه روپو پورې دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان ټول قرض 70400 اربه روپو پورې ته رسېدلی دی چې اپریل 2022 کې 43500 اربه روپو پورې یو. په دې موده کې 27000 اربه پورې اضافه شوې ده. مندوري کې د قبایلو احتجاجي درنه روانه د خوراکو توکو ډک ګاډي بیرته ولېږل شول. د کورم ضلع د پارچنار لارې بندېدو د وجه د خوراکو توکو نه ډک 15 ګاډي 4 ورځو د انتظار نه وروسته ټل ته بیرته ولېږل شول. د انګو ضلع انتظامیې په وینا د بګن علاقې سره نږدې مندوري کې د احتجاجي درنې او سړکونو بندېدو د وجه قافلې تګ ممکنه نه دی. د خوراکو توکو خرابېدو د ویرې د وجه ګاډي بیرته راواپس شول خو د نور غیر خوراکي توکو ټرکونه لا اوس هم په ځای ولاړ دي. یادونه وشي د جنوري په 4مه لوی کورم د بګن په علاقې کې د نامعلومه کسانو ډزو د وجه ډپټي کمشنر کورم جاوید محسود بشمول 9 کسان زخمیان شول. د دې واقعې نه وروسته د سکیورټي حالاتو په نظر کې کورم لپاره 3 میاشتو نه پس ترونکې سامانه قافله ودرول شوه. د کمشنر کوهاټ او ډپټي کمشنر کورم د مظاهره کوونکو سره مذاکراتو کې مصروفه دی. مظاهره کوونکي مطالبه کوي چې نومبر میاشتې د فسادات ذمہداران دي ونیول شي او نقصاناتو دي معاوضه ورکړل شي. د ضلع انتظامیه په وینا احتجاج ختمېدو لارې خلاصېدو نه وروسته به قافلې تګ ممکنه شي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.